او دا سوال هم ماته یو څلورو پنځو کسانو رالیږلی و چې موږ ته به څنګه پته لګي چې زموږ دا روجې الله قبولې کړي دي او که نه. نو د دې یو څو علامات دي د عمل د قبلېدو. دا عموما ځان سره دا خبره یاده کړي، د هر نیک عمل دپاره دا ځان سره یاد کړي. یو دا چې ته د دې عبادت نه وروستو ګناه ته واپس نه شي، چې ته د دې عبادت نه وروستو ګناه ته واپس نه شوي، نو دا ښکلې نښه ده. او ځکه یحیی بن معاذ رحمه الله به وي چې چا په ژبه باندې استغفار وي او زړه د ګناهونو سره عادت دی او اراده یې دا ده چې میاشت بعد به پرې شروع کومه، دا ګوره د ډېرو پکې دا اراده وي چې خبره مې کم وخته پورې بنده کړې ده، میاشه پورې بیا به شروع کومه، نو هغه وایي فصومه علیه مردود، د ده د روژه په ده باندې واپس ویشتی کېږي. دا ول الله نه قبلی. خو واضح ده چې هغه په زړه کې میاشت مخکې دي وایي زه به میاشت بعد ګناهونو ته واپس کېږم، په زړه کې پرته ده. نو دویمه نښه دا ده چې ستا په زړه کې دا یری چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه به دا غټه نښه ده د دې چې دا عمل تا نه قبول شوی دی، چې کله پرې ته یریږي چې دا عمل به د الله په دربار کې قبول شوی وي او که نه. که دا یره دې په زړه کې وه نو دا هم د خوشحالۍ خبره ده. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت وی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیله، چې دا هغه خلک دي چې د الله بندګي کوي او زړونه یې په یره کې. نو عایشې ته پوښتنه وکړو یا رسول الله دا هغه خلک دي چې کوم شراب څکي او غلاګانې کوي؟ هغه ورته نه، د صدیق لور وی دا هغه مسلمانان دي چې عبادت کوي او یریږي چې الله به رانه قبول کړي او که نه. اوس ډېرو په موږ کې ډډې لګولي چې موږ د رمضان د میاشتې روجې نه وي او صرف موږ روجې نه دي نیولي، موږ پکې دورې کړي او صرف دورې نه، موږ پکې تراویح کړي، موږ پکې تهجد کړي. هی زما په شان بلا څوک زما په شان عبادت بلا چا کړی؟ بعضو دا سوچ دی په زړه کې، دا د یېرې خبره ده. ګوره ځکه سلف مبارک راځي شپږ میاشتې به هغوی الله ته سوال کوو یا الله روژه راورسوه موږ ته، او بیا به شپږ میاشتې سوال کوو یا الله زموږ نه اوس قبوله کړه. نو کال به دې کې تېر شو. شپږ میاشتې دعا د څه ده؟ یا الله راوی رسوه موږ ته، موږ ورته ورسوه. او شپږ میاشتې دعا د څه ده؟ یا الله قبول یې کړه. نو هسې دا روجې چې ختمه شوې ده اوسه پورې تا څو پیرې به ویلي چې الله زما دغه روجې قبول کړي. نو که دا سوچ د سره وي نو دا ښکلې نښه ده. که دا یره د سره وي چې یره قبول به یې که نه به یې قبول، نو دا ښه نښه ده. او ځکه بعضو سلفو به دا وي که الله چېرته زما نه یو ذره قبوله کړه که نه ذره، نو دا ډېره لویه خبره زما دپاره کافي ده. چا ورته وایي څنګه؟ لکه ذره عمل قبول شو، ذره برابر ورته وایي چې دا پوره ده. وی الله قرآن کې وایي چې انما یتقبل الله من المتقین، الله قبلی اعمال د چا؟ د متقیانو. دا ذره چې زما نه قبوله شو خو زه به متقیانو کې یم که نه؟ دا ذره چې قبوله شو نو زه به کومو کسانو کې یم؟ متقیانو کې یم. دا څه وړه خبره خو نه، ګټه خبره. نو درېیمه نښه هغه دا ده چې ته په دې نیکۍ پسې نیکیانې کې، نو دا نښه د دې ده چې الله در عمل قبول کړی دی. لکه روژه ختمه شو رمضان میاشت او ته اوس هم تلاوتونه کې او روجې نیسي نفلي او دعاګانې اوس هم غواړي، اذکار اوس هم کې، د قرآن تلاوت کې، د شپې یو څو رکعته لمونځ کې، دا ښکلې نښه ده. دا د خوشبختۍ او د نیکبختۍ نښه ده. تاسو ته به زه دا ووایم ګوره دا نیک عمل چې کوم دی که نیک عمل د دې مثال د یوې ونې دی. دا ونه ګوره د هغه وخته پورې نه غټېږي او نه میوه ورکوي چې څو پورې تا د دې خیال نه یې ساتلی. دې له به په وخت اوبه ورکوې، دا به وخت په وخت ګوري را ګوري، د دې خوا له به ځي راځي
د دې سوچ او فکر به کې هله به ستا دا ونې کومې به دې باغ کې چیري دا به میوه مزېداره ورکړي که نه داسې نه ده نو داسې کېدی شي چې ته ونه دې دغه شان پرېښودې او بیا پسې ورشي په آخره کې چې میوه به یې څنګه کړي نه دې اوبه کتې نه دې نور څه کتو څه فصل به یې کړی څه میوه به وي هېڅ میوه به نه وي او هغه میوه که کړي مې هغه به خرابه میوه وي نو دغه شان دا عمل چې مونږ کوم کړی د رمضان ده دا اوس ساتل غواړي ساتو به مونږ څنګه چې په دې پسې به هم نیکیانې کوو چې زمونږ هغه عمل هغه زیات شي او غټ شي لکه څنګه چې یو ونه معمولي غونته کې تخم او د هغې نه غټه ونه جوړه شوه دغه شان چې ستا د روجې د ډېرې شي په تله کې درنې شي د هغې دپاره به ته وروسته هم اهتمام کې ښه څلورمه نښه چې دا ښه نښه د هغه ده چې یو سړی د خپل عمل وړوکی ګڼي دا هم ښکلي نښه ده لکه اوس رمضان ختم شو که نه او څوک تا ته دا وایي چې ماشاءالله د رمضان د میاشتې روجې دې ونیوې ها تو ته جواب کې مړه موږ څه کړي دي موږ به څه یو زموږ به څه روجې زموږ به څه عبادات دي موږ د الله داسې بندګي ونه کړه څنګه چې په کار و موږ نه د رمضان قدر وکړو کمزوري دا ښکلې خبره ده دا ښکلې نښه ده ځکه چې دا سړی په د خپل عمل ته غره نه دی متکبر نه دی کور الله پیغمبر ته وایي ولا تمنن تستکثر یو تفسیر دا دی چې ای پیغمبره چېرته دا خپل کار زیات ونه ګڼي دا خپل عبادات دا چېرته زیات ونه ګڼي زه هم دې نه بعد پاتې څه شو چې الله پیغمبر ته وایي چې خپل عمل زیات ونه ګڼي ما ورته به یې نو بله نښه دا ده پنځمه چې د دې عبادت نه بعد ستا د دې نیکیانو سره محبت پیدا شي او د ګناهونو سره دې نه لګي دا ښکلې نښه ده لکه اوس رمضان ختم شو او یو سړي د رمضان دا روجې ونیو د دې نه بعد د دیندارۍ سره محبت ډېر شوی دی اوس له د قرآن د تلاوت هم مزه ورکوي د علماو سره ناسته وله مزه ورکوي مونځ وله مزه ورکوي او د ګناهونو نه یې کرکه شوې ده کرکه نو دا دلیل د دې دی او دا یو نښه ده چې انشاءالله الله د دغه نیک عمل هغه قبول کړی دی دغه شان یو شپږمه هغه دا چې سړی به دعاګانې ډېرې غواړي دا نه چې خبره وشو او ختمه شو ته بیا څه کې دعاګانې به غواړي چې الله زما نه د عمل قبول که او امید به م ساتي چې انشاءالله الله به قبول کړی نو یېرېږي به م او امید به م ساتي او ګوره سبحان الله لکه هسې دې کې سوچ وکوي ابراهیم علیه السلام لږ یو د خپل زوی سره اسماعیل علیه السلام سره د کعبې دیوالونه راوچتول او الله وی د دواړو په خوله باندې دا دعا و ربنا تقبل منا یا الله زمونږ نه قبول کړه اوس ګوره څه جوړوي د الله کور د چا په امر یې جوړوي د الله په امر څوک یې جوړوي پیغمبران دعا پلار او زوی او په خوله یې دا دي یا الله قبول یې کړه خوله ورته عمل الله دی او عمل سره د الله کور آبادول کوي پیغمبران بیا هم یېرېږي چې قبول به شي او که نه او موږ ته وګوره څومره ګناهګار څومره کمزوري موږ دا دعا نه کوو چې الله د عمل راله قبول کړي نو بله نښه هغه دا ده د بعضو علماو ذکر کړې ده چې د دیندارۍ نه بعد د دې عمل نه بعد ستا د دیندارو خلکو سره محبت ډېر شو که او زړه دې کېدو چې دیندارو خلکو سره کښېنم پاسم او دا ګناهګار دې بدي شو نو دا به یوه ښایسته نښه ده اخرنی به ذکر کو هغه ده چې عبادت چې کله ختم کو په دې پسې استغفار ډېر وایي چې الله یې قبول کړي بخښنه ډېره غواړه ګوره سوچ هسې دې ته وکړه د حج مسلې چې الله ذکر کړي دي په سورة البقره کې نو په آخره کې وایي ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله په آخره کې بیا بخښنه وغواړئ خبیره شي دې منزله مونږ چې مونږ ختم کړو بیا پسې وروسته استغفار وایو ښه دا نیکان خلک چې د شپې تهجد کوي الله د دوی په باره کې وایي وبالاسحار هم یستغفرون دوی د تهجد ختم کې په استغفار سره پېشمني په ټیم کې بیا بخښنې غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله څه ویلي کله چې ژوند ختمېدو فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان تواب نو هر غټ عمل چې قبلیږي په آخره کې استغفار ولي
ځکه چې پته نه لګي که څه کمی زیاتې شوې. نو که تاسو دا غواړئ چې الله ستاسو دا روجې قبول کړي نو استغفار له زور ورکړئ او په مخه استغفر الله، په مخه د الله نه بخښنې غواړئ او دا وایي الله که زموږ نه څه کوتاهي شوي نو هغه راته